وطنا 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 मेरा रूर मेरने سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري په یو داسې ماحول کې چې په کوم ماحول کې پښتو فلم انډسټري د تباهۍ په درشل باندې قدم ایښی دی، په داسې ماحول کې پښتو فلم انډسټري د نمایش دپاره یو فلم تیاروي او کتونکو ته یې پیش کوي. دا فلم به ګټه وکړي که تاوان، په دې حواله له تاسو سره خبرې اترې کول غواړم. خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی ما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به ماته دا پته لګي چې پروګرام څنګه پروګرام دی. راځم خپل اصل موضوع ته. ګرانو کتونکو، اصل موضوع دا دی چې پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم د کتونکو دپاره تیار کړي چې د دې فلم نوم دی میرنی ورور. میرنی ورور که تاسو ته پته وي، پخوا د بدرمنیر صاحب په زمانه کې یو فلم جوړ شو چې سوپر هیټ فلم و، میرنی ورور. په هغه میرنی ورور کې آصف خان او بدرمنیر صاحب د خپل فن مظاهره کړې وله. دا فلم په هغه نوم باندې پښتو فلم انډسټري تیار کړی دی، میرنی ورور. خو د هغه فلم او د دې فلم کهانۍ کیسه جدا جدا ده. هغه د پخوا زمانې بلیک اینډ وایټ دور فلم او دا فلم چې کوم دی د رنګینې زمانې رنګین فلم دی. په دې فلم کې شاهد خان، ارباز خان، علي جمال، عمران خټک، خالده یاسمین او دارنګه په دې فلم کې د پښتو فلم انډسټري هغه ټول سټارز شامل دي چې کوم سټارز په ډیرو فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. ګرانو کتونکو، تاسو به د دې فلم هغه ټریلر کتلی وي چې په کوم ټریلر کې شاهد خان، ارباز خان او لږ غوندې ایکشنز تاسو پکې ولیدلی. د دې مطلب دا دی چې په دې فلم کې ایکشنز هم شته او کهانۍ کیسه هم شته. د دې فلم کهانۍ سلیم مراد صاحب لیکلې ده. د دې ټول ډایلاګس سجاد علي صاحب ترسره کړي دي. دا فلم بابو کلیکشن تر سوري لاندې د کتونکو دپاره تیار شوی دی. محمود احمد بابو ستاسو دپاره پیژندلی نوم دی چې پښتو فلم انډسټري دپاره ډېر کار کړی دی او ډېر فلمان یې جوړ کړي دي، سوپر هیټ فلمان یې جوړ کړي دي. تاسو خوند باندې اخیستی دي. بابو کلیکشن په داسې ماحول کې چې په کوم ماحول کې پښتو فلم انډسټري ګټه نه کړي او سینمې ټولې تقریبا ورانې سوې. ارشد سینما ورانه سوه، پکچر هاوس سینما ورانه سوه، دارنګه سینمې ورځ په ورځ باندې ورانېږي. په داسې ماحول کې محمود احمد بابو یو فلم د کتونکو دپاره تیاروي. د دې مطلب دا دی چې محمود احمد بابو د پښتو فلم انډسټري دپاره کار کول غواړي. ګرانو کتونکو، دلته یو ډېر اهم سوال پیدا کیږي چې میرنی ورور فلم به ګټه وکړي که تاوان. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پښتو فلم انډسټري یو فلم جوړ کړي دیدن په سینما 2.5 یا 3 میاشتې لګېدلی ولې او تقریبا ډېرې شو ډکې وې، سینما هالونه ډک وو. بیا هم دې فلم 6 لکه 7 لکه 8 لکه روپۍ نقصان وکړي. د دې مطلب دا دی چې سوپر هیټ فلم هم په دې ماحول کې ګټه نه کوي. میرنی ورور ګټه ته اړول د 3 شعبو اهمه ذمه داري ده. په هغو 3 شعبو کې سینما ده، فلم ساز دی او کتونکي دي. دا 3 واړو که دا فلم سپورټ کړي نو د دې مطلب دا دی چې دا فلم به ګټه وکړي. که چېرته فلم ګټې ته لاړی نو د دې مطلب دا دی چې محمود احمد بابو به بطور فلم ساز د کتونکو دپاره نور فلمان هم تیاروي او کتونکي به خوند پر اخلي. ګرانو کتونکو، دا و د یو نوي فلم میرنی ورور په حواله د ګټې او د تاوان په حواله باندې یو مختصره ویډیو چې ما له تاسو سره شیر کړه. امید لرم ستاسو به خوښه سوي وي. تر بل نوي او ښایسته خپرونې پورې ما ته راکړئ اجازه. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. د الله په امان.